بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه سکندر د یو مسافر پیج یو لوی اډمین. دا پیج خپله زما دی، بلکې په دې پیج کې ما سره اډمینان هم دي. دا پیج چې کله ما جوړ کړو انډیوالانو، په دې پیج کې اول نوم د دې پیج ما لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یې کېښود. نو چې کله ما یو اډمین منځ ته راوستلم، نو اډمین ما ته مشوره راکړه چې زه ورته داسې یو میشن روانوم چې دا میشن به د سور اور په شانتې وي، او په دې میشن کې به خلک ډېر بد وایي او ډېر کم خلک به وي چې ښه به وایي. تاریخ د اسلام ګواه دی چې کله هم د راه حق خبره شوې ده، خپل مسلمانان پکې غداران او ایمان فروشه پیدا شوي دي، بلکې خپله یې اواز کړی دی چې مونږ غداران، مونږ ایمان فروشه. نو ما د اډمین په خبره باندې بالکل فوراً د هغه په خبره باندې ما عمل وکړل. نو ما ورته وویل چې زه سبا پورې سوچ کوم، نو د دې پیج نوم زه بدلوم. د دې پیج نوم په سبا پورې ما یو مسافر کو. نو ما سره اډمین دا نوم خوښ شو چې بالکل صحیح ده. نو دینه بعد ما اډمین سره مشوره کوله چې څه کوو. نو ده ما ته ویل چې مخکې شه، دا پیج پروموټ کړه، اوس مخکې شه، ستا په آواز کې یو څه شته، انشاءالله تعالی چې ورونه به در سره ودرېږي. نو چې کله ما دا پیج اوله ویډیو کېښوله، په دې پیج کې اولینه سر کې ویډیو وګورم، دا ویډیو هم داسې وایرال شوه، مخکې لاړه خلکو شیر کړه. عزت احترام درته لرم چې چا شیر کړي د ښې دپاره، د بدې دپاره نه، او یقینا خدای ګواه دی چې په دې ویډیو کې به ما څه داسې غلطه خبره نه وي کړې. نو دا ویډیو ورسېدله ناڅاپه یو د مجاهد میسج راغلی و چې وروره جانه په ډېر احترام سره که موږ سره ته په ویډیو کال باندې راشي. نو یو مجاهد ورور سره سکندر په ویډیو کال راغلو. نو چې ګوري په غر کې ډېر زیات وروڼه ناست دي، ښایسته جایز سالې سره، ټوپکو سره. نو ښایسته د ګلونو په شانتې څېرې، د نور نه ډکې ښکلي وروڼه ناست، څه د پاکستان نه څه د افغانستان نه، په شریکه په یو پلیټ باندې په یو کاسه کې ټول په شریکه ډوډۍ خوري. یو څو کسان دي چې په شریکه ډوډۍ ته ناست دي، یو څو کسان دي چې پیرې ته ناست دي، او یو څو کسان دي په ویډیو کال کې راته ښیي چې جماعت روان دی مونځ کوي. نو دې ورور ما ته وویل چې داسې فکر ونه کړي چې د ویډیو لپاره ما مونځ پرېښولی دی، بلکې زه پیرې ته ولاړ یم، زمونږ 2 ځل جمع کېږي دلته. نو یقینا دا خبره غلطه نه وه، او نه څوک دا تور لګولی شي چې دا خبره غلطه کېدلی شي. د مجاهدینو زندگی الله پوهیږي چې هغه څه قسم ته دی. مونږ او تاسو نه پوهیږو، مونږ او تاسو صرف کورونو کې ناست خلک یو، یا خپلو زنانو سره، او یا مسافر د حلال رزق ګټلو دپاره په اروپا، په امریکا، په عربو مسافر پراته یو. بلکې د ګېډو نه خبرې ډېرې زیاتې کوو چې هغه بالکل جایز نه دي، او په کار ده چې داسې ونه شي. دا پیج ما مخکې ویوړو، دې پیج کې تقریبا 2 کاله مونږ لګیا یو. خو دې پیج کې زما کوم بل اډمین تاسو ته لایو رانغللو، حتی د دې نه چې یو څو ځل به زما بعضې اډمینان به یو ځل یا 2 ځل لایو راغلي، هغه هم د امن، د محبت، د مینې دپاره تاسو ته به یې څه پیغامونه درکړي. بلکې شروع نه چې دې پیج کې زه به لاړ یم، بلکې هغه مجاهدین چې د افغانستان نه ما سره د هغوی ویډیو کال و، نو هغوی ما ته دا وویل چې لبیک درته وایم، ستا یو ډېر ښکلی پاک میشن دی روان کو. خو په دې میشن کې مونږ تا سره په پاکستان کې او په افغانستان کې د ورونو په شانتې څنګ په څنګ ولاړ یو. خو حق به وایې زما ورونه، په دې شرط سره حق به نه پټوي. نو ما دې مجاهدینو ته، دې ورونو ته صرف یو جواب ورکړو چې ورونو، زه اول ورونه غواړم، زه اول خلک غواړم، زه خلک راټول کوم، خلکو ته اول مینه محبت ورکړم، او بیا انشاءالله تعالی چې د حق خبره به کوو، نو بیا به خلک خاطر کوي. نو دا خبرې باندې فوراً دوی را سره عمل وکړو، وای بالکل صحیح ده. په هغه وخت کې زما په پیج کې زما په فکر سره چې 4,000 که 3,000 کسان. نو چې کله 1,00,000 خلک په دې پیج کې راغلل، نو نور مجاهدین را سره پیدا شول، نور ښکلي خلک را سره پیدا شول، د کندهار نه ښکلي خلک را سره پیدا شول، د کوټې نه را سره ښکلي خلک پیدا شول، د وزیرستان نه را سره ډېر بهترین ډېر پاک ورونه را سره پیدا شول. د هرې علاقې نه ما سره داسې ورونو ما ته ډاډګیرنه راکړله
چې زه ستوری د اسمان جوړ کړم. حقیقت درته وایم زما په رب تعالی قسم وایي موږ در سره یو، مخکې ځه، صرف مخکې ځه، ستا میشن د هر انسان خوښ دی، مخکې ځه. خو چې کله 1,00,000 خلک را پیدا شول زما ورونو، نو هغې نه بعد مې سوچ وکړو چې اوس په راه حق راتاویږم، اوس به خامخا د مجاهدینو طرفداري کوم، اوس به خلکو ته حقیقت واضح کوم، اوس به خلکو ته دا هم واضح کوم چې مونږ کې ایمان فروشه څوک دی او مونږ کې ایمان فراموشه څوک دی. صحیح، دا به هم واضح کوم. نو بیا انډیوالانو سره زما مشوره شوه. انډیوالانو وویل چې نه مخکې لاړ شه، دا خلک پوره نه دي، یا مخکې لاړ شه. اوس هم اختلافات ډېر زیات دي. دا وړه خبره نه ده ملګرو، که تاسو داسې سوچ کوئ چې داسې چټي بیکاره لګیا یم، دا وړه خبره نه ده. په دې پیج، په دې خلکو، په دې مینوالو باندې زما 4 کاله ووتل چې 4 کالو کې دا خلک ما په مینې محبت راټول کړل، او دا وړه خبره نه ده. حقیقت درته وایم په دې پیج کې همیشه مینه روانه ده. وګورئ داسې پیجونه به ډېر کم وي چې داسې اختلافات به پکې نه وي، او داسې پیجونه به ډېر کم وي چې یو به اډمین وي او یو کس به بار بار لایو راځي، او هغه به همیشه د سړې سینې سره او غټ زړه سره او په مینه محبت او په مسکان او د دنیا په ښکلا او د الله په احکامو در سره کلک ولاړ وي. صحیح، ډېر کم به داسې خلک په پښتنو کې درته ښایم، صرف په پښتنو کې. نورو قومونو والا ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام لرم چې هغه ټول په احترام دي. بهرحال چې کله 2 لکو ته خبره راغله د پیج 2 لکه خلک راجمع شول، ما سره زما ورور ودرېدل، زما خپل شخصي ورور را سره ودرېدل، ډېر په مینه محبت در سره ښکلي ښکلي پروګرامونه وکړل، ډېر زیات مینهوالې پیدا کړل. الله تعالی دې ورته اجر ورکړي، خدای تعالی دې ورته اجر ورکړي. خو مګر هم ډېر زیات مصروف و چې راته ویل چې ډېر زیات مصروف یم، یاره زه لږ خپلو کارو ته ځم. هغه چې څومره وس و را سره ویې کړه، مګر هم الله تعالی دې ورته اجر ورکړي. لاړو، یوازې بیا درته پاتې شولم. خو اوس چې راه حق ته راواوړېدلم، چې کله په راه حق درته راواوړېدلم، د مجاهدینو طرفدار شوم، پرې چې دا خبره زمونږ شروع کې شوې وه چې انشاءالله تعالی زه به د اسلام په 5 بناو کې دا پیج زما صرف د یوې بنا په سر در سره ولاړ دی. نور د 4 بناو کې تاسې ما ته داسې را مخکې شئ، پرې 3 لکو خلکو ته زه دا پیغام ورکوم، بلکې 3 لکو نه به زیاتو خلکو ته دا ویډیو شیر کېږي چې ما د اسلام صرف یوه بنا درته را مخامخ کړې ده. د 4 بناو کې تاسو کې کوم یو داسې توریالان چې دغه 4 بناو کې یو بنا ما سره تاسې هم راونیسئ. دا 5 واړه بناوانې خو د اسلام زه در سره نشم قایمولی، چې حج ورته وایي، زکات ورته وایي، روژه ورته وایي، لمونځ ورته وایي، او جهاد فی سبیل الله ورته وایي. دا د اسلام 4 ستنې دي چې په دې باندې مسلمانان په کار د عقیده او په مینې او په محبت دا قبول کو. زه په جهاد او زه په مجاهدینو کلک ولاړ یم، او الحمدلله مونځ هم کوم، او الحمدلله روژه هم نیسم، او الحمدلله زکات هم ورکوم. خو حج به انشاءالله وکړم، اراده نیت مې ورته شته، الله تعالی مې دې نصیب ورکړي. اوس چې زه د جهاد موضوع در سره شیر کوم، او زه چې د کافر او د مسلمان جنگ په منځ کې د مسلمان طرفداري کوم، نو اوس ثابتېږي چې څنګه چې ما شروع کې راته اډمین ویلی و چې په دې پیج کې به ډېر بې ایمانه ایمان فروشه خلک راځي. نو د کلمې بې حرمتي ده سکندر وروره لا اله الا الله محمد رسول الله پیج ته دا ما ورکوه. دې پیج کې که چېرته لاندې کنځل کېږي که نه، نو ګناه ما او تا ته هم رارسي، خو دی ګناهګار. نو نن واضح کېږي چې نن ایمان فروشه او نن واقعي چې ډېر جاهلان را پیدا شول. دومره چې مونږ در سره په مینه محبت وو چې ما راټول کړی، راجمع وکړل، لکه چرګه چې خپل چرګوټي راټول کړي خپلې سینې ته، ها، نو دغه شانته مې راټول کړی. زما رب ذوالجلال ګواه دی چې ما دغه شانته راټول کړی، او زما رب تعالی ګواه دی چې ما تاسو کې ډېره زیاته مینه پیدا کړه. کیدای شي چې الله تعالی یو څه ته زه درته وسیله کړی وم چې تاسو کې ما ډېره زیاته مینه پیدا کړه. که پولیس د پاکستان دی، که پولیس د افغانستان دی، ما ته سلام کړی. که ملت د پاکستان دی، که ملت د افغانستان دی، ما ته سلام کړی.
او هر سړی دا ویلې چې زمونږ لیډر به ستا په شانتي شي. که ډېرو نه وي ویلې لږو دا خبره ماته بار بار کړې ده. خویندې را نظار شوي دي، وروڼه را نظار شوي دي، خو صرف او صرف د جهاد موضوع پورې. اوس چې کله زه د جهاد زه چې کله اوس د مجاهدینو موضوعګانې ما تاسو سره شروع کړې، د اسلام بنا ته راغلم، د الله په لاره کې درته ودرېدلم، نو اوس تاسې بې وفا کېږئ، اوس تاسې تخته، اوس تاسې تورونه لګوئ، د کمې نګاه نه تورونه لګوئ، د کمې نګاه نه راته ثابتوئ، د ویډیوګانو نه، د تلویزیون خبرونو نه، د ریډیو خبرونو نه، د کفارو، د مشرکینو، د صلیبیانو، بی بی سی نه، دې نه راته ثابتوئ چې مجاهدین بد خلک دي، مجاهدین ظلمونه کوي. په خپله څوک یې؟ په خپله هغه خلک یې چې خپلو ښځو سره کورونو کې ناست دی او بدیه پېژنئ، بدیې ته لاړ شئ، غوښه واخلئ، ټماټر واخلئ، الوګان واخلئ او کور ته یې راوړئ، ښځې ته ووایئ چې دا راته پاخه کړه، بچو ته یې پاخه کړه. په خپله څوک یې؟ کورونه، ملکونه، خاورې مو پرېښولې، په اروپا کې، په امریکا کې مو قبولي واخیستله او دلته ناست یې او دلته کارونه کوئ. دغه خلک یې. تاسې حقیقت پېژنئ؟ تاسې حقیقت کې مجاهدینو سره ملاو شوي یې؟ مخامخ سینه په سینه ملاو شوي یې؟ تاسې د په خدای تعالی قسم وي چې تاسې ملاو شوي یې ورسره؟ فکر نه کوم چې تاسې ملاو شوي یې. خو چې چېرته تاسې یو ظالم لیدلی دی چې هغه به غل وي، هغه به ډاکو وي، هغه به بدماش وي، هغه به چرسي وي، هغه به پوډري وي، مګر هم تاسو تور په مجاهدینو لګولی. خدای ګواه دی چې خدای به تاسو نه بدله د دې په ځمکې په سر په دې ژوندون هم اخلي، بلکې اخلي یې، بلکې اخیستی دی، بلکې بیا به یې اخلي. خو مونږ او تاسو شرمېږو نه. شپه او ورځ مونږ او تاسو په وینو کې لید په لید شو، مګر هم خپله په ځمکه باندې خپل کور کې قتلېږو، مګر هم ځانونه نه پېژنو، حق ته حق نه وایو. نن چې امریکایان د امریکې سر نه په پاکستان افغانستان باندې راغلل، په دې ځمکو تېر شول، بلکې په دې ځمکو نن راج کوي، بدماشي کوي، ډاکوګیري کوي، خلک قتل کوي. نو هغې ته مونږ دا نه وایو چې دا ظالمان راغلي، بلکې هغې ته خوشحال یو چې پیسې راته راوړي، کارونه راکړي، جابونه راکړي، صرف پر یو څو نوکریانو باندې چې یو څو کسان راته په نوکریانو ولګول او ورته خوشحال یو. حتی پښتنو ته ډېره د شرم خبره ده چې پښتنو خپلې خویندې، خپلې لوڼه امریکایانو ته وروستلې او کارونه ورسره کوي په زموږ په وطنونو کې. دا ډېره د شرم خبره ده. الله تعالی دې داسې خلک ذلیل، خوار او زار کړي چې نارینه خو یو ځل څه کوي چې د هغو زنانه هم امریکایانو سره کارونه کوي. نن په زموږ وطنونو کې که چېرته په دې اروپا کې، په امریکا کې مونږ کارونه وکړو د کافرانو سره، دغه هغه کافران دي چې الله وایي چې کوم انسان یو بې ګناه قتل وکړلو نو ټول د انسانیت قتل یې وکړلو. نو دا د دې مطلب چې الله تعالی وایي چې د کوم انسان، مطلب که د کافر، که د هندو، که د مسلمان، که د هر چا قتل یې وکړلو، د ټول انسانیت قتل یې وکړلو. خو الله دا وایي، درې خبرې کړي چې کافر د مسلمان ملګری نشي کېدلی. د کافر په ملګرتیا باندې به کله هم اعتبار نه لري. دریمه خبره الله دا کړې ده چې کله کافر د په ملک راغللو، ظالم د په ملک راغللو، لکه نن چې امریکایان په پاکستان، افغانستان کې اوسېږي، دغه امریکایان درته ښیم، دغه امریکایان نه چې په امریکې کې اوسېږي، هغه زمونږ او ستاسو په شانتې بې ګناه انوسنټ خلک دي. خو چې دا کوم راغلي دي ټوپک او ټانکونو سره، توپونو سره، بمونو سره، دغو سره زمونږ او تاسو کار روزګار حرام دی، دغو نه پیسه اخیستل حرام دی. مفتیانو ته لاړ شئ درته ثابته به یې کړي، ملایانو ته لاړ شئ درته ثابته به یې کړي. پوه شوې؟ دا ګیره به درته د سپي په امتیازو کله کم. که کوم عالم، که کوم مفتي په پاکستان، افغانستان کې ثابته کړله چې هغو امریکایانو سره چې په افغانستان کې دي، چې کوم مسلمان کار ورسره لري او دوی نه ډالر یې اخلي په هغې په بدل کې، دا ورته سوچه حرامه ده. دا زما رخلي خبره نه، بلکې د کاري او د مفتي د ملا رخلي نه درته ثابته کولی شم. نو شرمېږئ نه. اصلا خبره دغه ده چې شرمېږئ نه. شرم مو نه په خاندان کې شته، شرم مو نه په مور او پلار کې شته، او نه مو شرم په خپلو سترګو کې شته. گمراه پراته یې، گمراه انسان ړوند وي، ړوند
او ړوند او ګمراه انسان ته خدای پاک هم په دې دنیا سزا ورکوي او هم په هغې دنیا. په دې دنیا یې داسې رانیسي چې هر څه وله ورکوي مګر هم جګرخونه دردمن او په ژړا او په فریاد وي. بعضې انسان ته خدای پاک هېڅ هم نه ورکوي، کوشش کوي څه ورته لاسته نه راځي. دا د الله تعالی پکړ دی، دا د الله تعالی نیول دی چې په دې دنیا درته سزا درکوي. تباه او برباد او انسان سپیره واچوي الله، عزت ترې نه واخلي، قدر ترې نه واخلي، د خلکو په نظر کې هم سپک واچوي، د خلکو د دوستۍ یې نه کړي، داسې یې واچوي. نو رب ته وګورئ چې حقیقت ته سوچ وکړئ، خدای تعالی ته وګورئ چې حقیقت ته سوچ وکړئ. دومره به وایم، تورونه مه لګوئ. او بل تیر شوي وخت کې د یو 2-3 ورځې مخکې ټولو نه ضروري خبره، 2-3 ورځې مخکې ما یو خبره وکړله په دې پیج کې، ما یو پوسټ شیر کړلو د هندوانو متعلق، د هندوستان متعلق چې د کشمیر بېګناه مسلمانانو باندې ډېر بد ظلم یې وکړو. نو ما یو پوسټ شیر کړلو، ومې ویل چې د هندو په طرف کې یې په جنگ کې او که د الله اکبر په طرف کې یې. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعضې خلکو داسې خبرې داسې جوابونه یې وکړل چې واضح یې کړه چې دا دلالان دي، واضح یې کړه چې دا ایمان فروشه دي، او واضح یې کړه چې دا د خپله د هندو نسل دی، واضح یې کړه دا خبره. دا به ډېرو پاکستانیانو هم هغه لیدلي وي، کمنټونه لیدلي وي، او ډېرو افغانیانو به هم لیدلي وي چې هغه خلک د کومې علاقې نه دي او د کوم ملک نه دي، چې هغه پوسټ باندې کومو خلکو کمنټونه وکړل. زه به نه وایم، تاسو ته به ډېره خفته وي، خو زه اختلافات نه غواړم. هغه پوسټ ما ډیلیټ کړو، په همدغې وجې مې ډیلیټ کړو چې زر کمنټونه پرې وشول. اولین پوسټ ورته لیکلو چې ما وکړل نو زر کمنټونه پرې وشول، خو ایمان فروشو هم ځان ورکې وښودلو، دلالانو هم ځان پکې وښودلو، او ایماندارو هم ځان پکې وښودلو. چا چې د الله نوم ولیدلو، الله اکبر یې ولیدلو، نو فورا یې وویل چې د الله اکبر پر طرف کې امروره څه فکر کوي د هندو طرفدار شم. نو ما دا نه وویلې چې د پاکستان طرفدار یې او که د هندوستان طرفدار یې. خدای ګواه دی چې ما درته لیکلي وو چې د الله اکبر طرفدار یې او که د هندو طرفدار یې. او وشرمېږئ، و که زما په خیرو باندې نن تاسې بربادېږئ، رب تعالی دې هغه خلک برباد او تباه واچوي. تاسو مسلمانانو زما په دې خیرې پسې تاسو دې قسم وي چې آمین وکئ چې کوم خلک، کوم پښتانه امریکایانو ته ښه وایي، کوم پښتانه د هندوانو په طرف کې ولاړ وي، صرف دومره آمین وکئ چې رب تعالی دې د هغو زندګیانو ته سور اور ور واچوي. رب تعالی دې هغه پښتانه تباه او برباد او وی شرموي. او رب تعالی دې هغه خلک په ورځ د محشر د امریکایانو او د هندوانو په ډله کې راجګ کړي. الهي آمین، الهي آمین، الهي آمین. داسې به وایم. و بې شرمو خلکو، کم سے کم ما خو درته لیکلي وو چې تاسو د الله اکبر په طرف کې یئ او که تاسو د هندوانو په طرف کې یئ. کم سے کم خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې تاسو کوم جوابونه ویلي وو. یوه بله جینۍ لیکلي وو، خور نه ورته نه وایم، ما لعنت پرې ویلی، زه په خپلې خور باندې کلام لعنت نشم ویلی. خو یو جینۍ لیکلی وو چې د پاکستان عالم نه د هندوستان د هندوانو پنډت ما ته غوره ده، د پاکستان جومت نه د هندوستان مندر ما ته بهتره ده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خدای قسم، په خدای قسم چې د دلالۍ، د ایمان فروشۍ او د عزت ثبوت یې ورکړلو داسې خلکو، د داسې خلکو، د داسې ښځو او د داسې نارینهو نه عزت وي، نه حیا وي او نه یې ناموس وي. ورسېدلی ناموس چې خاندان ته ورته کنځل کوي، دا خلک خاندان نه لري. او دا خلک د دغو خلکو په شک کې هم چې د دغو خلکو به پلار هم ریل خپل پلار به وي او که نه. نور خو تاسو په دې خبره پوهېږئ که نه، په دې چې کنځل خو نشم ایستلی، خو جذباتي کېږم بعضې ټایم. رب تعالی دې د نیکې او د ښو هدایت درته وکړي، دومره به وایم. او دویمه خبره دا کو
که د هدایت لوړ نه وای د بعضې پښتانه رب تعالی مو تباه او برباد کا رب تعالی مو تباه او برباد کړه الهی آمین الهی آمین رب آمین مننه